السلام علیکم کارګرانو جوړ خوشاله اوسئ. یوه لنډه ویډیو درسره شریکوم. قدمونو وروڼو کوم اسلام آباد کې چې افغان کډوالو ته خبر ورکړل شوی د پاکستان د وزیر اعظم له لوره چې دا به په دومره تاریخ بعد وځي، او کوم دوم خبر چې ورکړل شوی دی چې دوم متحده د خبر ورکړل شوی چې هغه به له اورپنډۍ له اسلام آباد ته وځي، نور جانب ته به منتقل کیږي. دا خو د اسلام آباد خبر و چې له اورپنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړو. او بله ورځ بیا دلته خاص کر د مسلم باغ انتظامیه چې ده دې خوا ته دلته مسلم باغ کې هم ته هم نوټس ورکړی ده چې دا چې به په 31 تاریخ د مارچ وځي، او دا پی آر کار چې ده دا به د جون تر 2 پورې هسې دا به هم وځي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي، خلک یې پریشانه کړي دي. خلک ما ته رالو چې دا اوس څرنګه حساب ده. ما ورته وویل یو حساب هم نشته، یو حساب نشته. قرار پرېږدئ، قرار پرېږدئ. دا صرف او صرف موږ ته تشویش راچوي. دا موږ ته تشویش په دې راچوي چې موږ ښه خوشحاله ژوند تېر نه کړو. نو زه د پاکستان ګورنمنټ ته زما دا خواست ده، زما 40 کاله ووتل، برخلیک مې معلوم نه شو، نشنلټي دې را نه کړه، روډ دې را نه کړه، بجلي دې را نه کړه، اسپتال دې را نه کړه. 40 کاله ما پروت یم، ما برخلیک معلوم نه شو، یو شی دې را نه کړه. خو په تورو غرو کې پروت یم، خپل خورم، خپل چښم، خواري کاږم. خو له هغه باوجود ته موږ ته نوټس راکوې، خلکو ته تشویش ورچوې. نو برای مهرباني زما د پاکستان ګورنمنټ ته خواست ده، هغه ضلع کلاسیف الله ډي سي صاحب ته مې خواست ده، د مسلم باغ ده هغه ته انتظامیه ته مې خواست ده چې موږ ته تشویش نور مه راچوئ. موږ افغانان ځورېدلي یو، کړېدلي یو، در په دره یو، په تورو غرو کې پراته یو، خپل روزګار کو، خپل کاروبار کو، موږ په یوه شي کې نه یو ملوث. خو دغه تشویش بل کال روزه کې هم دا تشویش د کلاسیف الله د ډي سي له لوره افغان کډوالو ته نوټس ورکړل شو چې تاسو به باریږئ. د اختر په ورځ اعلانونه کېدل، بیا هېڅ هم نه وشو. هغه ټوله روزه افغان کډوالو په پریشاني کې تېره کړه، کاروبار یې زړه نه غوښت چې اوس څه وکړو، څه به راسره کېږي. اوس بیا نوټس ورکړل شو بله ورځ بیا به تاسو باریږئ. خو افسوس افسوس نور خو هېڅ هغه همکاري له موږ سره ونه شوه په 40 کاله کې. لیکن دغه نوټس نو بیا مه راکوه. نوټس زما ډي سي صاحب ته خواست ده، زما د مسلم باغ انتظامیې ته خواست ده چې نوټس مه راکوه. دا تر نوټس ورکول مرګ صحیح ده چې دلته وویلې او ټول مړه کړي. زه خوشحاله یم، والله بالله څومره تله خوشحاله یم. زه په دې خوشحاله یم چې ته له مخه یې او له شا ډامپرې بلدوزرې پسې یې او دا کورونه وراوار کې او دوی لمر ته کښېني، په هغه خوشحاله یم. په دغه نوټس زه خوشحاله نه یم چې ته بل کالم روزه په غم کې پریشاني کې، اوس بیا روزه په غم کې پریشاني کې. ولې پرېږدې؟ ما په خپل حیثیت خپل جانب د پاکستان حکومت ته ډېر خواست کړی، خو هغه هېڅ نه زارۍ منل کېږي، نه دوستي منل کېږي، نه قرآن منل کېږي، نه یو شی نه منل کېږي. نو بیا زما دا خواست ده د پاکستان ګورنمنټ ته، یا د هرې ضلعې د هر تحصیل چې څوک بیا مهاجر باسي نوټس دې نه ورکوي، برای مهرباني بس دستي دې فوري راځي، فوري دې باسي، فوري کورونه دې ورانوي، خالي بچیان دې تېر باسي، نور دې هر څه ورانوي، اتې به سره خلاص شو. لیکن دغه کال په کال نوټس، میاشت په میاشت نوټس، روزه په روزه نوټس ورکول، دغه ماته د منلو وړ نه ده. دا د ما افغان کډوال په تشویش کې اچول، دا زه نه منم. دا د ما ضمیر د ما وجدان نه مني. د ما ضمیر د ما وجدان دا مني چې د ما هغه افغان کډوال کورونه وران کړي، د افغان کډوال لمر ته راووځي، په برانه کې کښېني، اتیکه وتل که مړه کېدل، هغه ساعت به یې تېر به شي، یو 2 غنټې به یې تېره به شي. دغه ته میاشت په میاشت نوټس ورکړي،
بیا میاشت تېر شي بیا یې بار هم نه کړې دوی ټول پرېشانه وي اوس دا بل ځل راسي مسلمان لخوا نوټس ورکړل شوی ده ټول ته اوس په تشویش کې دي ټول پرېشانه دي نو تر دغه خو چې د بلدوزر راوستې وای او تر دغه دا ټول کورونه اوار کړي وای او بل دا یې مه ګوره دا ایسیسي ده دا پی آر ده بس ټول یو افغان کډوال دي بس توکل په خدای ده خو لیکن نوټس ورکول ما ته قبول نه ده نوټس ورکول بیا ګیله نه درته کوم تا به موږ ته نوټس راکول ولې موږ ته دې ملک ته موږ مخلصه یو دې ملک ته موږ دې ملک دوستان یو لیکن هغه یو نه منل کېږي چې نه منل کېږي نو برای مهرباني بلدوزر راوله بس که په مسلم باغ کې که په نسۍ کې که رفیقلای بلوچستان کې بس ختم یې کړه هر ځای کې چې کیمپونه یې ختم یې کړه یعنې دغه نوټس ورکول بیا پاته کېدل اوس دغه افغان کډوال به تر اختره پورې ناستي دی په تشویش کې دي وځیم نه اوس د افغان کډوال وځیم نه ستا دا نوټس ورکړو صرف پریشاني سره دې مخامخ کړو وځیم نه نو ما زه به داسې نږدې طریقه در وښیم صفا طریقه به در وښیم جهل طریقه به در وښیم ته نوټس مه ورکوه تشویش کې مه اچوه چې څرنګه رالي بلدوزر او ډامپر یې درسره یي خالي نیمه ګنټه وخت ورکوه چې دا کنکلي وځي شی وځي نور ورانوه هغې به سره خلاص و نه به په تشویش کې یې نه به دا یای چې ما سره به څه وکړي نه به کاروبار ته په سوچ کې یې نه به نور ژوند ته په سوچ کې یې هغې به ځي او که ته نوټس ورکړې بیا پسې ورک سي نوټس ورکړې بیا پسې ورک سي بس خپله ډېر داسې حالات زه نه شم زغملی داسې حالات زه غندم چې کوم داسې پرېکړې داسې نوټسان زه غندم چې کوم له افغان کډوالو سره کېږي 40 کاله ووتل زموږ بخیل کې نه څه معلوم 40 کاله 48 کاله ووتل د هغه باوجود هم بس جمعه په جمعه نوټس ده روزه په روزه ده روزه په پریشاني کې تېره اختر په پریشاني کې تېر که اوس دا نوټس تا ورکړی په دې نوټس کې خو لیکلي دي 31 مارچ یوه ورځ اختر ده عید ده اخر دا روزه به څه ونیسي غریبان دا تشویش ورچول دا ډېر غټه ګناه ده چا ته تشویش مه ورچوه تر تشویش مرګ اسان صحیح ده چې مړه یې کې دا ټول افغان کډوال دې پرون وزلي وای قسم په خدای ده که زه خفه سوی وای چې پرون دې مړه کړي وای زه خو زه نه خفه کېدلم خو په دغه نوټس زه خفه یم بس واخر دعوانا ومن الله التوفيق